شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. دویم پروګرام په شاذ الله خان نصیر صاحب د مخبن ریاضي صاحب را سره د خیبر ستوري پروګرام کې ملمه دی. هم دغه د یو څو شعرونو نه شروع کوم چې پسرو ګلونو د ورونو شبنم هغه سي دی. پسرو ګلونو د شبنم ورونو شبنم هغه سي دی. زمون په کلی د حالات او موسم هغه سي دی. او ځواني می بایله خو بایله زړه می ونه غټو. ځواني می بایله خو بایله زړه می ونه غټو. څنګه چې مخ کې عادت د سنم هغه سي دی. او زلو رانتل سر دی هم لاړ شي خو نه جاروزم زما ایمان پاغه کړي قسم هغه سي دی. او د ستړي ژوند په یو پړاو نشم دما سیره. د ستړي ژوند په یو پړاو نشم دما سیره. او سپک نشو درون پیټه په سر مې د غم هغه سي دی. ګرانو کتونکو ریاضي صاحب لمون بیا دعوت ورکړې په شاذ الله خان صاحب په شاذ الله خان نصیر صاحب باندې پروګرام دی. هغه با خپل درون نظر او خپل درنه وینا ریاضي صاحب دغه ریاضي صاحب دغه وینا راته سم راوړي دی پروګرام لا غزل لا توای دغه بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډومبه پروګرام مونږه کړو خو د دی والد صاحب پلار په نوم کې مونږه نه لګوندې غلطي شي نو بیا ما وته ټلیفون وکړي. نو هغه وی چې دا د والد صاحب د پلار نوم چې کم دنو دا شیر الله خان دی. شیر الله خان دی حاجی. او نور چې کم دنو د ژوند په حالات مون خبره کړې وای بینه غزل راته وړاندې کوي جی سترګې پلار دی مرګ ټول حاجی. د یار د مینې پابندي چې مې پزړې خېدا ما مې په خپل د قسمت په مرای خپې خېدا. او چې د دوزخ په ځای پرته و آینه د سنگار نو چا په خطا کې محبت ورله نامه خېدا. واه واه واه. او ځای پکې نشوه مقبري د زړونو تنګ شولې. ځای پکې نشوه مقبري د زړونو تنګ شولې. او د خپل ارمان مې پاردر کې جنازه خېدا. او بوګنیږي سله د چا یاده تیاره نشته پکې. بوګنیږي سله د چا یاده تیاره نشته پکې. او د زړه په تاخ کې مې د سور پر هر ډیوی خېدا. ډېر ښکلی دی جي ډېر ښکلی. او پسې راوړم د کوی کاب د خاپیرو وزرې. پسې راوړم د کوی کاب د خاپیرو وزرې. وح رانه وینه څپه لرې فاصله خېدا. دا بیا ووایه جي دا شعر بیا ووایه. پسې راوړم د کوی کاب د خاپیرو وزرې. وح رانه مینه څپه لرې فاصله خېدا. او ارمان مې ورشي خو راستون شي په سلګو وسیره. او د زړه په برید ورته اشنا پوله پخه خېدا. واه 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 ډېر ښکلی. یقینا تاسو به د شاذ الله خان صاحب د وینا نه متاثره شوي ځکه موږ په دې باندې دویم پروګرام وکړو. او کیدای شي چې دا روان پروګرام هم پاغی ځکه چې هغه په موږ دا حق دی. او زمون کوشش هم د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره او هغه ستوري چې کم پټ دي د ښکارېدو نه پټ دي زمونږ د نظر نه پټ دي د کیمرې د سترګې نه پټ دي نو هغه د لپاره موږ دا پروګرام شروع کړی دی. نو ریاضي صاحب به موږ له دا لاس راکوي چې دا پروګرام به موږ په وړاندې بیاو د هغې بل سره انشاءالله. دا غي د تصوف یو غزل لجی ارشاد. د ژوند د باریکاتو انتها ته رسیدم. په هر لوري چې تلم نو بستا ته رسیدم. د ژوند د باریکاتو انتها ته رسیدم. په هر لوري چې تلم نو بستا ته رسیدم. او د خوب د ناوې غېږې راله دومره فریب راکړو. بازار تاله والاو چې سودا ته رسیدم. ریاضي صاحب بیا یې وایي جي د خوب د ناوې غېږې راله څومره فریب راکړو. بازار تاله والاو چې سودا ته رسیدم. ریاضي صاحب که لږه تشریح مو کړه د دې به مزه وکړي. د دې شعر ته ما تپوس کړی جي ما دا چې تاسو ویلی دی نو د دا په سی حساب ویلی دی. نو دا هغه ووایي چې ما نه یو ورځ د سهار مونځ د امامتۍ قضا شوی نو دا ما په دغه وجه چې کوم دی نو دا بیا دغه کړو. حاجي دا نو بیا ورپسې وایي چې یو ښکلي له مې ورکړه ما وې ته امانت کا. او یو ښکلي له مې ورکړه ما وې ته امانت کا. او زړه یو ښکلي ډېرو زه به چا ته رسېدم. او دا راروان شعر هم دا اورېدو دی. جنون خو یو مذهب دی خو منونکي لیوني دي.
جنون خو یو مذهب دی خو منون کې لیوني دي اوس پوه شوې چې زه ولې بیدیا ته رسېدم ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی او د لاس وتکړو ته زه اسیر ځکه حیران وم د لاس وتکړو ته زه اسیر ځکه موسکی وم د لاس وتکړو ته زه اسیر ځکه موسکی وم جزا مې وموندلې چې سزا ته رسېدم واه 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 رئیس صاحب دا بیا ووایي دا شعر بیا د لاس وتکړو ته زه اسیر ځکه موسکی وم جزا مې وموندلې چې سزا ته رسېدم واه 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 ډېر ښکلی ووایي جي بل غزل را سره شریک دا بل هم د تصوف ته جي په تصوف پر رئیس صاحب ځان له بیا څلور شپږ پروګرام کوو زموږ نوي لیکوالان چې کوم دي هغوی به ډېره فایده اخلي بل دا خبره ده چې لکه په تصوف نوم خلکو اورېدلی خو پکې پته ورته او دا ډېر کټن لار ده د تصوف جي غزل را سره شریک کوي ها راز مې په زړه کې د پنهان بل څوک پې نه پوهېږي او یو زه پوهېږم بل جانان بل څوک پې نه پوهېږي یاو که نه او خاکی صاحب د زړه تختای مې وایي د بل لیک دپاره پاکه نه ده او شته عبارت دی خو پې ګران بل څوک پې نه پوهېږي ډېر ښکلی واه واه ووایي دا چې بیا ووایي د زړه تختای مې د بل لیک دپاره پاکه نه ده شته عبارت دی خو پې ګران بل څوک پې نه پوهېږي او چې د زړه خبره چې په شونډو باندې نه راولي نو سترګو کې ووایه قربان بل څوک پې نه پوهېږي اندېښنو سارزوګانو ته مې لار مه ښایه او رهبر پوهېږي په کاروان بل څوک پې نه پوهېږي نو اسیر به څنګه نه پوهېږي چې اسیر دی پکې پوی په قانون دی د زندان بل څوک پې نه پوهېږي او یو روماني غوندې یو غزلې دی ووایي جي ووایي بیا به خپل غزل یو روماني غزلې دی دوه دغه یې درته بس غزلې دی وای ذهن مې زدي شو د وړو سوری پې شوی او سر پته لیکدي د پښتنو سوری پې شوی دی واه واه ډېره ښکلې تشبیه حال چې مې د زړه د درزېدو ورته بیان کړلو نو وی راته ملا د خافیرو سوری پې شوی دی ډېر ښکلی ډېر حال چې مې د زړه د درزېدو ورته بیان کړلو نو وی راته ملا د خافیرو سوری پې شوی دی وګوګني خیال مې راته جوخ شي وایي پټ مې کا او داسې راته ښکاري د کوم څو سوری پې شوی او تکې سپینې اوښکې چې راتوی شو شپکي شولې تکې سپینې اوښکې چې راتوی شو شپکي شولې او لار کې چې راتلې د اننګو سوری پې شوی دی لار کې چې راتلې د اننګو سوری پې شوی دی او دا بل شعر د ډېر د اورېدو دی او وګوره ارمان چې په دوزخ کې مې موسکی شولو وګوره ارمان چې په دوزخ کې مې موسکی شولو او ښکاري د جنت د منارو سوری پې شوی دی او ګډې وډې وایي د مې پل خوند یې پیکه کړلو او وشړی اسیر د لیونو سوری پې شوی دی او اخیري دې کې زمونږ نوم هم لږ راغستی موږ سره لږ روحاني تړون دی انه دا یې اوس تقریبا جوړ کړی دی په 2 مارچ باندې دا یې تازه جي نو دې کې وایي جي وای پټ چې رک چې د پشپه کې شم سبا راپسې چورلي اوس او پټ چې د تیارې کړمه رڼا راپسې چورلي اوس او تندر د مجاز نه چې تقوا غېږه کې پټ کړمه نو ما نښه کوي ورته برېښنا راپسې چورلي اوس او تا سره چې خوږ شم وای تا سره چې خوږ شم اوس دغې له تراخه ګوري او نه پرېږدي لمنه مې ګناه راپسې چورلي اوس او راکړل شهرت چې مې پن بلی ډیوه کړم او ډکه د وخت حسد نه هوا راپسې چورلي اوس ډېر ښکلی ریاض صاحب ډېر ښکلی هر یو شعر او رک چې شم په ځان کې نو ډوب مینه کې مینه شم رک چې شم په ځان کې نو ډوب مینه کې مینه شم وخت یې لمسوي خپله انا راپسې چورلي اوس د ژوند د هرې حادثې نه بې پروا یمه او څنګه به ډاډه نه یم چې دوا راپسې اوس د ژوند د هرې حادثې نه بې پروا یمه او څنګه به ډاډه نه یم چې دوا راپسې چورلي او کړم اسیر بدل د ریاضي صاحب روحاني تړون او سوری مې په سر لکه هما راپسې چورلي اوس ډېره مننه د ریاضي صاحب چې موږ له وخت راکړ
او یقینا دا دویمه برخه وه د شاهد الله اسیر صاحب د میخبند د ملکن یو معاینات چې وایس اپ امریکا په 3 پروګرامونه کړي دي او یقینا حمزه ثانی ګرځول دي د حمزه بابا یو شعر وام چې زه حمزه به درته څه صفت تیار کړم دا د شاهد الله خان اسیر صاحب ته ډالۍ دا شعر چې زه حمزه به درته څه صفت تیار کړم ګوره چې د هرې ډډې اوسه کې خوږه وي تر یو بل ښکلي پروګرام پورې د خیبر ستوري پروګرام پورې د خیبر ټي وي اواز په شیشه یو خوندور پروګرام پورې اجازت غواړو د لوی الله په امان